الکانو تیر ځل ما ویډیوګانې جوړې کړې وې دوه کولی شي تاسو وګورئ زموږ چینل ته لاړ شئ چینل هم سره فالو کړئ او دا دې باره کې زه اوس درته وایم چې دا دویم نمبر موبایل یې څنګه جوړېږي. دویم نمبر ګوشکیانې، دویم نمبر موبایل یې، دویم نمبر ډېر سامانونه دي چې بوټان دي، په دې کې کالیم راځي، ډېر شیزونه دي. هغه شاید تاسو ته پته یا نه وي، هغه باره کې بیا زه درته آینده کې ویډیوګانې جوړوم. خو نن سبا چې دی په دې موبایلو کې زموږ افغانان ډېر غلطېږي او ډېرې غټې پیسې ورکوي. ښه اوس راځو د دې په ریټ باندې. د دې ریټ چې دی له 500 کته راځي، د 500 نه ډېر کته راځي. او د آیفون ریټ چې دی پرو ماکس او پرو سامسونګ د دې ریټونه چې دي د 200-300 کې راځي او په تاسو خرڅېږي 700-800-900 تر 1000 روپیو پورې. ښه اوس یو شی راځو چې دا څنګه دویم نمبر کېږي یا دا څنګه دویم نمبر کېدی شي. زه اوس تاسو ته وایم چینایان څنګه چل کوي چې موبایل خو ټول چین جوړوي، سامسونګ هم چین جوړوي، دا نور هم چین جوړوي. خو شاید تاسو ته یو شک ولګي چې دا ایم آی نمبر په خپل امریکا پکې انسټالوي یا په کمپیوټر انسټالوي یا خپل د هغوی سیستم کې دی، د هغوی په لاس کې ده. دوی څنګه چل کوي؟ اوله خو دا چل کوي له ټولو نه غټ هغه موبایل چې کولاویږي دغه باره کې درته وایم هغوی سره څنګه چل کوي. دا به زه کېږم چې ډېر په لاس کې دې کې دغه ګوشکیانې دي، هېڅ فرق یې نشته دی تر نورو سره. دا زه تاسو ته ښکاره هم کړم دې ویډیو کې او دا وګورئ هېڅ فرق یې نشته. اورجینال اواز غږ هېڅ فرق نشته پکې د اورجینال څخه ما کتلي اپل سټور ته مې کتلي مې دي هېڅ فرق نشته کې هغوی هم نه پېژني. ښه دوی د موبایل څنګه دویم نمبر تولیدوي؟ له ټولو نه اول کوم نه موبایل چې خلاص یې تاسو اخلئ لکه کاټن ماټن هېڅ شی نه ورسره شاته یو سټیکر یې پې دا موبایل چې تاسو اخلئ دا څنګه جوړېږي؟ اوس آیفون 12 پرو ماکس، 14 پرو ماکس، 16 پرو ماکس تر 15 پرو ماکس پورې حتی تر 14 پرو ماکس 14 کیمرې لږ بدلې دي. دا په یو شکل په یو سایز راوتي دي. دې کې دوی څه چل کوي؟ مثلا 12 پرو ماکس دی، 12 پرو ماکس باډي ترې لرې کړي هغې چینج کړي او ورته ولګوي 14 پرو ماکس چپ ورته ولګوي. چپ انسټال کړي ورته موبایل له سره انسټال کړي نور هېڅ فرق نه کېږي. 12 پرو ماکس خپل د هغه پکې انسټال کړي 14 پرو ماکس موبایل شو 14 پرو ماکس یي 12 پرو ماکس او په تا خرڅوي 14 پرو ماکس. بیټرۍ ورته چینج کړي 100 په 100 بیټرۍ هر څه نوي باډي نوي تا ته دننه څه پته لګېږي چې دا دې کې اوس ګوتې ویل شوي دي. ښه دا یو دا رقم راځي. دویم داسې راځي چې موبایل یا ماتي کامره یې ماتي یا ډسپلی ماتي یو شی ماتي هغه ورته چینجوي. هغه هم چې چینج کړي نو دا ډېر هغه کوالټي نه وي چې هغه اول نه وي ځکه خلاص شوی کامره یې بدله شوي هر څه بدله شوي هر څه یا اوریجنل یا نه یا بعضې اوریجنل لکه ما تاسو وایي چې 90% 10% پکې ښه وي. بعضې خلک یې آنلاین اخلي بېرته یې خرڅوي. بعضې سره کوم لکه ما غوندې چې آنلاین اخلم خرڅوم. بل رقم سره کم کوي، بل رقم دا کوي چې دا نوي ډبې کې باندې دا سره کم کوي. دا څنګه اوریجنل راوځي چې تی په اپل سټور کې چک کړي او دا اوریجنل راوځي. دا دوی داسې چل کوي یو موبایل والي نه وي خپله د اپل سټور نه یې والي هغه باندې دوی چې وکړي د هغې ایم آی نمبر چې دا راوالي په نورو موبایلو کې کوپي کړي. مثلا دا دویم نمبر موبایل چې دوی جوړوي دې کې کاپي کړي دې کې چې کاپي کړي چې ته کله په هغه کې ووایي تا ته نه راوړي چې دې باندې لاس 12 موبایل وي تا ته صرف راوړي چې یو نمبر دی یو موبایل ده په دې باندې چې اپل سټور ته یې وړي چې هغه یې وګوري یو نمبر دی. خو چې کله دوی کمپیوټر کې چک کړي چې اخلي سیستم کې چک کړي بیا دوی ته پته لګېږي چې دې باندې نور موبایل هم شته ځکه چې دا موبایل سیم کارت پکې واچول سي هغه بیا هلته دوی ته سیستم کې پته لګېږي چې دا څو موبایل دي مثلا څو سیم کارت په دې یا څو نمبره په دې موبایل باندې چاپ شوي دي لکه څنګه چې پیسې دي دا یو نمبر لري کوډ لري یو دا شکل ده بند موبایل چې دي. ښه دا بیا دوی په څنګه اخلي او څنګه یې خرڅوي؟ دا دوی داسې خرڅوي چې دا زیاتره قاچاقي راځي قاچاقي خرڅېږي. زیاتره هم بعضې ملکو ته دي لکه هالند شو لکه پولنډ شو لکه دې ملکو ته په اروپایي کې چې دي یونان دی دې ته راځي او دا خلک خرڅوي او ډېر په دوبۍ کې ډېر خرڅېږي او خلک دا فکر کوي چې دا خو ریټرن موبایل دی خلکو نه راغلی دی دغه دا څنګه ریټرن موبایل دی چې درې مثلا 14 پرو ماکس راغلی ده دکاندار ته ورشي دا ریټرن څنګه راغلی دا خو 12 پرو ماکس دی او یو هم نه وي ورسره دویم نه وي ورسره زر ځاني ورته وغواړي درته راباسي. دا یو. دویم اپل په خپله دا موبایل په دومره ارزان ریټ نه خرڅوي. دوی یې څنګه خرڅوي؟ دوی د پلار کارخانه ده چې دوی دومره په ارزان ریټ خرڅوي. تاسو څنګه کولی شئ دا موبایل یې چک کوئ او څنګه درته پته ولګي چې واقعیت دا دویم نمبر دی که نه دی؟ تاسو کولی شئ اپل سټور ته یې اوسئ چک کوئ او تاسو کولی شئ مثال په طور ځان غلی کړئ په همداسې اوس هماغسې اوس شی کوئ آینده کې سوچ کوئ بیا مه خلئ او که اخلی یم ښه ځان مطمئنه کوي چې دا موبایل دی اوریجنل که نه. ځکه که چېرته دوی مثلا په ارزانه یې خرڅوي د اپل سټور نه یې په ارزانه خرڅوي نو دوی دا موبایل د کومه کوي؟ دوی خو د پلار کارخانې نه دي چې اپل سټور یې خپله تولیدوي خپله اپل سټور دی او سامسونګ کې هم شته دی ګوره دا په نور برانډو کې هم شته سامسونګ کې هم شته دی. ها علتونه خو تاسو ته ما په تېرو ویډیو کې ښودلي چې څنګه دویم نمبر دی په دې ویډیو کې مې ستا ښیم پلاستیک په ډبې باندې یو په موبایل چې خلاص وي سټیکر یې پرې دوه
دریم چې دی له ټولو نه هغه چې دی ارزانه ریټ دی چې په دې باندې ښه پوه شي. موږ تاسو یو متل لرو وایي ارزانه بې علته نه وي او قیمته بې حکمته نه وي. نو دا هغه علت دی چې ته څنګه ته اپل سټور چې خپله تولید کوونکی ده هغه تا باندې ارزانه نه خرڅوي او دا کسې خرڅوي، خو دا مجبوره د اپل نه والي چې اپل نه والي بیا خپله پکې ګټه وکړي. نو دا بیا د کومه ځای اخلي چې دا دومره ارزانه خرڅوي؟ زیاتره خلک دا فکر کوي چې دا مثلا خلک موبایل یې بیرته رالېږي ریټرن دی دغه دی دا د بیرته لګولو موبایل نه دي او هغه موبایل چې مثلا پخواني ماډل دی مثلا 14 ماډل د ته 12 اخلي 14 اخلي دویم نمبر شاید امکان لري هغه اوریجینالي مثلا تا ته کاغذ خرید هغه وخت چک کې هغه صحیح ده. نو چې کله ته نوی موبایل اخلي او هغه تا ته وایي چې دا ما نوی راوړی ده او مثلا 14 دی نن سبا 14 خلک خرڅوي نو 14 تا د کومه کې چې ریټرن مال دی هغه به یو دوه درې په سلو کې مثلا 10 ثانیې ریټرن وکړي ټول ریټرن نه خوري. ها نو هیله زموږ چینل سره فالو کړئ کوم داسې ویډیوګانې غواړئ په آینده کې ماته کمنټ کې ولیکئ چې څه باره کې تاسو سره کومه داسې دوکه شوې تاسو موبایل یې اخیستی دي دویم نمبر ختلی دی که نه. هیله ده ما سره حتما کمنټ کې دا خبره شریکه کړئ. تر بلې ویډیو په الله سپارم.